کچیر غواړی نور ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. شوي دي واخله کامره دې دلته ده. پرېږده یې پټه که داسې نه چې بیا په بله اخته شوي اغمرچانې. ورځ په خیر. مهرباني وکئ. خبریاله یم راغلی یم چې له پېښې نه خبر جوړ کړم. موږ دلته یو تاسو ته اړتیا نشته. اغلې هیله کوم وګورئ زه ځانګړې اجازه لرم. د چا اجازه ده؟ ستاسو د امر ښاغلي عارف نه هغه نامتو امر پوه شوې. اوس مې پرېږده چې لاړه شم. مهرباني وکئ. خبرونه عزیز کړکۍ ولې خلاصه ده؟ هلته دی. حالا ونیسی. اوهو ته د سړي منډې ته وګوره. چیرته لاړه؟ ټول ځایونه یو یو ولټوئ. هغه پیدا کړئ. له کړکۍ نه هلته پورته شوی و. له همدې ځای نه راغی. بنده که وروره کمره دې بنده که. که بنده یې نه کو بیا مو نظارت خونې ته بیایي. ګوره مېرمنې په رښتیا مې صبر پای ته رسیږي. دا چې شتمنو خپلوانو ته دې خبر ورکوې که هغه لو دراولې هر څه چې کوي وکړه دې ځای نه لاړه شه. هو همدارنګه دا مې شمېره ده. که غواړې له دندې نه مې لرې کولی شي. د هغه عزیز څنګ کې یو کس ودروئ. یوه ورځ نه یوه ورځ یې څنګ ته څوک راځي. پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
لږ ارامه شه کنې اغمور جانې. نور نو له دې مړو نه قاتلانو نه ځناورو نه نور ځان خلاص که. راځه چې نور خبرونه جوړ کړو پرېږدی. خلاصېږم سنتو اندېښنه مه کوه. داسې ځان ورنه خلاص کړم چې که 1000 کیلومتره رانه لرې هم وي ما ته د رانږدې کېدو فکر هم ونه کړي. فکر کوئ چې خپلوان او درته نږدې ملګري مو هېڅکله له لاسه نه ورکوئ. آیا تاسې نه پوهېږئ چې انسانان څه وخت ژوند درکولی شي او په ارزښت یې پوهېږي کله چې یې له لاسه ورکړي؟ هغه وخت بیا هر څه په ډېره لویه هڅه باندې غواړي. یوه لویه موخه پیدا کوي، خوشحاله اوسېدل، تل خوشحاله اوسېدل، خو وروسته یو څه له لاسه ورکوي. زما دې بنیه زویه، هغه ورځ دې ځان ته خنجر پیدا کړه او هغه خنجر ستا زړه ټوټې ټوټې کړه. د زړه صبر دې تر پایه پورې وازمایه چې آخر څه کېږي. خو نور نو هېڅ هم د پخوا په څېر نه دي. صبر به کوې، هڅه به کوې چې ژوندی پاتې شي. همدلته په دې نړۍ کې به د شتون لپاره ژوند ته دوام ورکوې، ځکه چې د پلارونو د مړو ښخولو لپاره دې اړتیا ده چې اولادونه ژوندي وي. ځینې خلک دي چې د یوازې اوسېدلو لپاره ډېر جرأت لري، نه ډارېږي، ځکه چې که ژوند ته یې به کتل شي د له لاسه ورکولو لپاره هېڅ هم نه لري. خو درته ووایم چې د یو چا لپاره چې هېڅ د لاسه ورکولو لپاره څه نه لري، د هغه په وړاندې تر ټولو نیکمرغه څوک دی؟ هغه کس چې د ګټلو لپاره هېڅ هم ونه لري. هغه سړی په داسې یو څه کې بوخت دی چې نه پوهېږي دا هر څه یوه ورځ ختمیږي، له منځه ځي، ځکه چې هغه سره د راز ساتلو لپاره څوک نشته. مجبور دی چې ژوندی پاتې شي او د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو ښه بخت او همدارنګه قسمت ته اړتیا لري. بیا یې وایم، مصیبت راتلل د یو چا لپاره ښه قسمت هم کېدی شي. یا اغمور یو څه درته وایم، خو لومړی ژمنه وکړه چې نه به غوسه کېږې. داسې یو څه امکان لري سانتو؟ دا ته څه وایي؟ یعنې په دې خبرو کې انسان لومړی ژمنه کوي؟ توبه خدایه. سمه ده ووایه. ځینې وخت وایم چې ادین رور بیخي په حقه دی. یا اغمور کومې موضوع کې؟ ته د پلار په مړینه کې لږ ډېره احساساتي چلند کوي. یا اغمور یعنې هر چېرته ښه خلک او همدارنګه بد هم شته، خو دا چې وي ټولنه کې ټول خلک بد وګڼې نو څه ووایم؟ یعنې بد چلند ورسره وکړي. وګوره سانتو، هغه سړی زموږ په مخ کې له وینو نه ډک مړی کش که نه. سمه ده، کېدای شي هغه نه وي وچلی، پولیس هم دا خبره وکړه. او چا چې په چاقو ووهلې هغه توپیر لري. یا اغمور نه، هېڅ توپیر نه کوي سانتو. چا چې په چاقو ووهلې هغه خیر، هغه کس چې ووهه هغه بېله موضوع شوه، دا ټول یو ځای اوسېږي. هغوی ته توپیر نه کوي چې څوک چېرته ووژني کیسه کې نه دي. اوهو یا اغمور سمه ده، غلی شوم. ښه ده، خو داسې ښکارېده لکه چې دا سړی له هغه نور نه توپیر ولري. یعنې داسې کتل حرکتونه یې همدارنګه خبرې یې یو ښکلی هلک هم ورته ویلی شو. که د مخ دا خوا دې ورته لیدلی وای داسې دې نه ویل. ها مور مې زنګ وواهه، یو ساعت کېږي چې کور نه راووتم. څه ووایم نه پوهېږم چې دې سره څه وکړم. که ځواب ورنکې خوب نه درځي، زه دې پېژنم. بلې مور جانې. څه؟ سمه ده همدا اوس درځو. څه خبره ده؟ د صمیم کاکا الوتکه ورکه شوې ده. وګوره رښتیا مې غوښتل چې در سره مرسته وکم، خو ښاغلی عزیز په روغتون کې دی
که زه اوس پیدا نه کړم چې هغه څوک دی دا وګوره دا کاغذ وینې دا کاغذ زه باید په دې کاغذ کې لیکل شوی پته پیدا کړم زما تګ ته اړتیا ده اوف خدایا توبه ستا هیڅ هم نه دی په یاد ها فکر کې د هیڅ هم نشته یعنې نوم دی تخلص دی دا وینې د په جامو کې له کومه شوې وګوره زه باید لاړ شم ډېره بخښنه غواړم وبخې ته چیرته ځې چیرته تلې ها ګرمي ده خولې مې وکړې څه مور مې چیرته ده دننه د یغمور کوم خبر مو ترلاسه که نه په هیڅ هم نه پوهېږم جلۍ بد فکر مه کوه مور ته دې ډاډ کې نه ورکه څنګه بد فکر ونه کړم وایي چې الوتکه یې ورکه شوې ده سمه ده ارامه اوسه مورې یغمور مورې ولې هر څوک له لاسه ورکه وولې موږ څه ګناه کړې ده سمه ده مور جانې ارامه اوسه پیښه چیرته شوې ده استانبول ته د رارسېدو په محل کې هوا خو ښه ده کومه تخنیکي ستونزه به پیدا شوې وي شوې ده نه سانتو نه یعنې هغه ماشین خو به چاوده مورې نه وي مونږ د پیښې ځای ته تللی شو یعنې د خبر لپاره څه وکړو ها ټولګه پوهېږي او پوهېږي خدایه هیله کوم خیر را پېښ که راځئ مېرمنې چې تاسې مې کوټې ته بوځم دا منطق نه مني نه مني داسې نه کېږي د هر چا د تګ یو لامل هرومرو شته خو نه پوهېږم کله چې ته لاړې نه پوهېږم تر اوسه نه پوهېږم ته پرته له کوم لامل نه لاړې او اوس هم صمیم کاکا مې لاړه څومره چې هڅه کوم په پښو ودرېږم هماغومره په ځمکه غورځېږم پلاره زه نور دا هر څه نشم زغملی ته ښه خبرې علي ته ژاړې سانتو مورې صبر وکړه ارامه اوسه سمه ده ودرېږه هیله کوم ته خو ښه یې که نه همدا اوس پولیسو ته زنګ وهم ما څه نه دي کړي ما څوک نه دي وژلي باور وکړه زه د دې لپاره له هغه ځای نه ووتم چې تا ته دې درمل راوړم هغه مې مخې ته راولوېده زه څوک نه وژنم د ښاغلي عزیز زړه ماتېږي د سالتوک زړه ماتېږي ته دروغ وایې د یو کس وژل خو ډېر وخت غواړي که زړه یې درېدلی وي سا نشي اخیستلی زه چې لاړم ته شاته راپسې راغلی په دومره وخت کې هېڅوک نه مړ کېږي ما نه دی وژلی خبریالی ما څوک نه دي وژلي هغه راولوېده بیا د هغه مړي سره څه کول ووایه یغمور ټولګه راشه یغمور سمه ده لورې ارامه اوسه ټولګه مورې ارامه اوسه مه ډارېږه لورې هغه راولوېده ما څه نه دي کړي خبرونه لرې لاړ شه پولیس ته زنګ ووهئ
سانتو زنګ ووهه. ودرېږه ټولګه ماته زیان نه دی رسولی. ټولګه هیله کوم څه ونه کړي. یغمور ته ښایي. ښیم. ټولګه مرسته وکړئ هغه ټولګه وژني. سمه ده وسله دې لرې که تا ته څه نه وایو. وسله دې لرې که. تاسو هم دلته ودرېږئ. یغمور باور مې نه راځي چې داسې یو څه وکړي هغه هم په داسې یو وخت کې. بخښنه غواړم ټولګه رښتیا وایم خو که هغه ماته زیان رسولی وای بیا بخښنه غواړم. هغه لاړه. وسله یې پرېښې وه. راځئ چې ځو باید صمیم پیدا کړو. راځه زر کوه. راځئ اغمر اوس یې وخت نه دی. طارقه د هغه هلک په اړه معلومات. جلۍ پسې کلینک ته ورغلې وه. څه وایې ها لکه چې څارلې ده. هیڅ مو له لاس نه راځي وروره. د هغه هلک په اړه معلومات واخله باید پوه شو چې قتل چا کړی. سلیمه ته هم وګوره چې هغه موټر چا پورې اړه لري. ټول معلومات پیدا کړه. هلی ورور جانه ورځئ وخوځېږئ زر کوئ. عرفه باید سره خبرې وکړو. د څه شي په اړه؟ د کور څښتن زنګ وهلی و. څه یې غوښتل؟ څه به وغواړي؟ پیسې. ورته ووایه چې ماته زنګ ووهي. زنګ یې وهلی ځواب دې نه دی ورکړی. غواړئ څه وکم ها؟ غواړئ څه وکم؟ ما له دې پورونو نه خلاصه که. زه مې پاتې ژوند په پورونو کې نه تېروم. واخله. څه؟ څومره پیسې چې غواړې ورنه یې راوباسه. زه دې والې په دې پورونو کې ډوبه کړم. عرفه ووایه ها له دې کارونو نه دی هېڅ نه یې پښیمانه. سمه ده چې د پښیمانتیا وړ کار مې کړی. بیخي رښتیا دي خو مجبوره نه یم چې د دې کار بدل د ژوند تر پایه ورکم. تاسو ته وایم ساتونکو اوبه راوړئ که نه؟ اوبه راوړئ احمقانو. دا څه ډول شکنجه ده. ستونی مو له تندې نه وچ شو. دلته موږ د چا غلامان نه یو. اوبه راوړئ. پوه شوئ که نظر کوئ اوبه راوړئ. تاسو چیرته یئ؟ تاسې ته وایم اوبه راوړئ رذیلانو. اوبه راوړئ. موږ د چا نوکران نه یو. ژوند نشته. اوبه ژوند دی. که اوبه نه وي ژوند نه کېږي. اوبه راوړئ. اوبه ژوند دی. اوبه ژوند دی. هو هو اوبه ژوند دی. اوبه ژوند دی. اوبه ژوند دی. اوبه راوړئ. اوبه ژوند دی. اوبه ژوند دی. که نه مرګ شته مرګ. ژوند چې نه وي مرګ شته. ژوند چې نه وي څه شته. مرګ شته. که ژوند نه وي څه شته. هېڅ هم نشته. که نه نو مرګ شته مرګ. که ژوند نه وي مرګ شته. که ژوند نه وي مرګ شته. که ژوند نه وي مرګ شته. که ژوند نه وي مرګ دلته څه خبره ده ها؟ که ژوند نه وي مرګ شته. څه خبره ده؟ دا غږونه د څه شي دي؟ نظارت خونې نه راځي. اوبه چې نه وي سببي. اوبه چې نه وي سببي. اوبه چې نه وي سببي. اوبه چې نه وي سببي.
او بچنوي سببي او بچنوي سببي غلی شئ او بچنوي سببي صبر وکئ مه په غوسه کېږه امر صاحب ته پوهېږې چې د دې ځای مشر څوک دی د دې ځای مشر ته یې که نه هو خو د دوی د دې ځایونو مشر زه یم ښه ده ته اوس موږ نه ازاده وې ها ازادوم مو هر وخت چې تاسې وغواړئ هغه وخت مو ازادوم خو موږ بې ګناه بندیان یو قمندان امر صاحب دننه ورشم امر صاحب نه اړتیا نشته امر صاحب ته قانوني که عدالت ها منو چې ګناهکاران هم شته خو ګوره ګناهکاران هم ځان ته یو څه حقونه لري موږ له څلېرو ساعتو نه ډېر نشي ساتلی زه په دې پوهېږم ته څه ډول خبرې کوې سمه ده زو او رازو البته چې موږ هم په یو څه پوهېږو که نه له 12 کلنۍ نه را په دې خوا هم دې ځایونو کې هم پوهېږم زده کړي دي دي هو ته پوهېږې خو موږ هم په یو څه پوهېږو 6 میاشتې په اصلاحي زندان کې وي خو ته یې اصلاح نشوې کړی په قمار هم ښه پوهېږې مرض دې دی تا سره به یو ورځ لږ اوهو قمار دې پریښی دی قمار چې وبلې رقیب دې نه پرېږدي امر صاحب که څنګه قمندان امر صاحب نه یې پرېږدم داسې خو نه کېږي زموږ ترمنځ هم دا قانون دی څارنوال ته زنګ ووهئ ستا لپاره روغتون ښه ځای دی تا سره به مرسته هم وکړي چې ته څوک یې سمه ده او دا یو منطقي کار دی څه شوي زه نه ځم ولې ډارېږم چا نه ډارېږې په دې هم نه پوهېږې اوف سمه ده راځه سالتو کا ورورا سلام ورورا شفا دی ورنداري نه دا ورنداره مرنداره نه ده څه خبره ده کومه ستونزه ده ورورا مونږ روغتون ته تللی وو د ښاغلي عزیز پوښتنې ته ورغلی وو په هماغه وخت کې پولیس روغتون ته راغلل ورورا ښه شوبات څه شو ویل یې چې شوبات یې هم نیولی دا ته څه وایې زه باید لاړ شم ورورا که کوم څه وشول مونږ ته خبر راکړه سمه ده سمه ده زه څه وکړم راځه یاشیم پلارا صمیمه خیر دی څوک دی وویل چې دا ټوکې دي په خیر راغلی خدایا یو انسان څنګه داسې کار کولی شي ولې کوي اوهو پسې اوهو ګرانې شریکې زما د ژوند ملګرې زما نازولې لور یاغ مور نه دی مړ شوی تر څو چې انسان خپل خپلوان له لاسه ورنه کړي په ارزښت یې نه پوهېږي
د یوې وړې خبرې لپاره خپل ملګری خفه کوي. فکر وکړئ که مړ شوی وای څه به کېدل؟ کله چې دلته راتلی څه مو په فکر کې ګرځېدل؟ هیله مو ونه کړه چې باید ژوندی واوسم. ژوندی یم، له دې نه به م ډېر اوږد ژوند کوم. نه یم مړ شوی خو د مړه کېدو غوندې تمثیل مې وکړه. واده مې وکړ. د نړۍ تر ټولو ښکلې ښځې سره، مدینې دیار سره. دا د بیروت اوسیدونکې ده. د بیروت د ښار په څېر ښکلې ده. په لومړي ځل مې چې ولیده ورباندې مین شوم. زما ګرانې، فکر مې وکړ چې له دې پرته یوه دقه هم ژوند نشم کولی. وروسته مې دې ته وویل چې ما سره واده کوې زما ګرانې. ټوله نړۍ به زما شي. حالا نو اعتراف وکړه یلدز جانې، څوک به نه غواړي چې ما غوندې خوشحاله انسان سره واده وکړي. که د خوشحاله انسان په ځای لیونی ووایي نو ډېر به ښه وي. زما د واده مراسم د خوښ شول یاغمور جانې؟ خوښ مې شول، خو توکی ښه نه وه. دا هم یو چل وکنه، که مړ شوی وای له دې نه بد کار نه کېده. دیار دا مې زوی دی ټولګه، زمونږ له واده نه ډېر خوشحاله دی. پرته لا پلټونه بل څه نه دي پلاره؟ څه دی چې غوښتل ونه شول. ما څه غوښتل پلار جانه؟ ها ما درنه څه غوښتل؟ دعا دې ونه کړه چې دا هر څه دې ټوکې وي. دا دې ټوکې دي، پرته له ټوکو نه بل څه نه دي. یوازې دا رښتیا ده، یوازې رښتیا. څنګه امکان لري ول دا هر څه پرله پسې په موږ راځي؟ اوه له دې نه شپږ کاله مخکې هم زه داسې لیونی شوی وم. هغې نه هم وتښتېدم، دروغ نه وایم. د کار لپاره مې شرمېږم هم نه، خو انسان هر څه پرېښودلی شي، ځان نشي پرېښودلی که نه؟ رښتیا تا ته باید د اغوستلو یو څه پیدا کړم. زه ځم ګورم که کوم کمیس پیدا کړم. داسې مه کوئ، خیر دی، جنګ مه کوئ، خوشې کوئ، خیر دی، خوشې کوئ، مرسته وکئ، مرسته وکئ، خیر دی، جنګ مه کوئ. څه خبره ده؟ بس کوئ نور، بس وګوره، ارامه اوسه، سمه ده؟ وګوره دوی موږ پورې تړاو نه لري، موږ باید لاړ شو. ما ته وګوره، ته ارامه اوسه، وګوره ارامه اوسه، موږ باید لاړ شو، ثبات پیدا کړو. سمه ده، موږ باید لاړ شو. ما ته وګوره، هی زارې درته کوم، داسې را سره مه کوه، خیر دی، بس که نور.
آرامه اوسه هر څه چې وشول تیر شول مه ډارېږه زه خو یم که نه ته مه مړ کېږه ما مه پرېږده ولې به دې پرېږدم نه دې پرېږدم هېڅ کلام نه یوه شېبه یوه شېبه لکه چې ثبات نه دی نیول شوی والله چې نه دی نیول شوی هله راځه هله نو لږه بیړه وکړه وږې شوې یې پلار به مې تل ویل ټپ چې ژور شي نه خوږېږي نس چې وږی شي غل کېږي ثبات اوه خدایه ثبات کور ته تللی دی زما زمریه ته څه وکړو نو ته به هم را سره ځې راځه راځه که نه وبخئ ما ویل چې تاسو څو کلنه یئ آی سانتو کېدای شي د دې ترکي ژبه زده نه وي یوه شېبه داسې به وکړو هغه سال تولد شما چند است تولد 26 ستوش یعنی موږ به اوس دا یو وشمارو 1 2 3 یوه شېبه دا خو په دې ژبه نه پوهېږي یو څه خو باید پیدا شي که نه 26 شپږویشت سمیم کاکا ته وګوره انشالله ډېر به سره خوشحاله واوسئ آرامه یعنی آرامه ژوند آرامه انشالله تشکر میکنم مونږ مینه سره کوو شکر هر څه لرو البته هر څه لرئ شپږویشت وایي یغمور راځه چې لاړې شو زه یشم دوی سره ځم هیڅ چېرته هم نشي تللی تر څو چې هغه ځناور درپسې وي هیڅ چېرته هم نشي تللی هسې نن ډېره سخته ورځ به سرزوري مه کوه ما ته عقل مه راښیه ټولګه که دومره هوښیاري ته دې د پلار خبره ومنه یشیم سانتو راځئ چې ځو یغمور هغه شېبه در په یاد کا چې د الوتکې پیښې ته راغلې پخلا کېدو لپاره باید یو څوک مړ شي ادمه موږ کور ته رسولی شي مهرباني وکړئ شپه مو په خیر سمیم کاکا شپه مو په خیر سمیم کاکا شپه مو په خیر شپه مو په خیر بیا مو هم مبارک شه مننه هغه شبتان خوش شب خوش څه وی جلای راځه پوهه شوه په خیر راغلی زما ګرانې ته خو ښایي که نه مننه کوم ښاغلی عزیزه که ښاغلی عزیز اوس وایي که هغه وایي که هغه اوس دلته وایي ما ته یې ویلي وه چې ښاغلی عزیز ویلي وه چې ارام شه او ښه فکر وکړه هر څه یو لامل لري ارامه اوسه اجازه مه ورکوه چې دا ځای دې خراب شي څه چې کېدل هغه وشول څه چې کېدونکي ول هغه هم وشول ارامه اوسه که سترګې دې لمر ته واړوې
سیوری هم نشي لیدلی. ښاغلی عزیز، ښاغلی عزیز، هم شوباته سالتوکه څه دې وکړل؟ پیدا دې که لاړې که نه؟ دا څوک د سالتوکه؟ دا هغه وګوره، دا شوبات دی. اړتیا نشته چې له ده نه وډاره شي، اړتیا نشته چې له ده نه وډاره شي. شوباته دا هم نه پوهېږم، یعنې نه پوهېږي نوم یې څه دی. زموږ یو ملګرې ده چې سخت حالات کې پاتې شوې ده. سمه ده، راځه راځه هلته کښېنه، لاړه شه، کښېنه، بخښنه غواړم. لاړې؟ هغه ځای ته لاړې؟ لاړه نه، یو ناڅاپه مې مخې ته دا راغله. وګوره ټول ځان یې په وینو دی. غوښتل مې چې خوشې کم، په خپله نه تله. خو څنګه؟ ته څنګه لاړې نه؟ ښاغلی عزیز به څنګه شي؟ تا څنګه داسې یو کار وکړه؟ فکر کوې چې هڅه مې ونه کړه؟ لاړې نه؟ شوباته سمه ده، ته چې خبرونو پسې ورتلې هغه څنګه و؟ اوس به څه کېږي؟ هېڅ هم نه کېږي، پته دلته ده، پیدا کوم یې. زه ځم. شوباته ته یوازې نشې تللی، سمه ده؟ ته هم لاړې نه که نه؟ ته مه خانده. سمه ده. زه ځم. ودرېږه شوباته، هرې خواته دې پولیس لټوي. ښاغلی عزیز ماته مهم دی. شوباته هېڅ چېرته به هم نه ځې. مسله ګډوډه ده. په اصل کې هیڅ هم ګډوډ نه دي. ښاغلی عزیز موټر وهي، د هغه کسان هم زیغ غچې اخلي. دلته دوه پوښتنې دي. ډېرې نومې سړی ولې غواړي چې دا موټر ښخ کړي؟ ولې نه ټوټه کوي؟ یعنې که غوښتې وای ټوټې ټوټې کوی یې؟ البته چې دا هم د موټر څښتن پورې تړاو لري. هغه پوه سړی و، له دې ډول خلکو سره به یې څه کار و؟ څېړنه ورنه ونه کړو؟ نه، موضوع پیچلې ده، نوره یې نه پیچلې کوو، پرېږدو یې. خو د مقتول پېژندپاڼه پیدا شوه. دا دی د دویمې پوښتنې ځواب. څوک دی؟ مروان کولوغلو، پخوا ډاکټر و، روږدی و، د ډاکټري سند یې هم ترې اخیستی. سرک څومره خوندور دی. ډېرې خبرې مه کوه کنه بیا دې دننه نه بیایم. ملګرو ښه غوږ شئ، ستاسو تر منځ له دې خلکو سره له دې پولیسانو سره کوم څوک شته چې یو ځای کار کوي؟ هغه جاسوس ډېر زر پیدا کوم، دلته درته راولم امر صاحب. خو کله مې چې راوسه د روغتیا ضمانتونه درته کوم. ها یعنې ناروغي شته، ټپي کېدل شته، ها یعنې خبر واوسئ. اوس هغه چې هر څوک وي همدا اوس دلته ځان راښکاره کړي. وګوره شمېره مې 1 2 3 ډېر ښه، سمه ده، راځئ. هله زر کوئ، زر کوئ. وګوره ودلې ده، دلته ورځم، د باندې نه وځم، لاندې نه ځم، څوک مې نشي پیدا کولی. سمه ده، خو تمځایونه به څنګه شي؟ که دلته پاتې شم څه به وشي؟ رښتیا وایي، بیا نو سمه ده. پیسې در سره واخله، واخله. دا به څه نه کوي؟ نه پوهېږم هلکه، 2 ساعته لاره ده. دا هم شته.
هم شته واخله کوم څه در په یاد شول څنګه نه انځور یې شته غږ یې نشته وګوره دا د تا سره وي سمه ده یعنې ته کم خرچه نشې ځکه هسې نام شوبات ځان ته یوه لاره پیدا کوي پاس هم لاړ شم پنځه دقیقې وروسته څه وشول ها پولیسو موږ سمدلاسه پیدا کړو چې خلاص پرې بیرته یې درکوو کیلي نه درکوم لرې شئ له مخې مې لرې شئ دا هېچا ته هم نه ورکوم لرې شئ مخې ته رانه شئ زر کوئ شوباته اوس ما ته ښه غوږ شه او فکر وکړه که نه که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه